د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د عیا کامریت له لوري د تورو شیشو پاکولو پروسه دوام لري. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت اړوند د ډایا کامریت له لوري د تورو شیشو پاکولو کمپاین چې له وړاندې پیل شوی و لا هم په پوره جدیت روان دی. یاد کمپاین د ښار په مختلفو سیمو کې د نظم او روڼ امنیتي چاپیریال د ټینګښت په موخه ترسره کیږي چې له مخې ټول هغه وسایط چې تورې شیشې ولري د قانون له مخې پاکیږي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال الحاج مولوي محمد طاهر مبارز وایي یا د چاره د لا ښه امنیت په موخه ترسره کیږي چې هیڅوک نشي کولی تورې شیشې، جیمرونه، دولتي ارنونه او بې ځایه انتنونه په موټرونو ولګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت د حکم په اساس باندې هیڅوک نشي کولی چې په غیر قانوني تور باندې تورې شیشې، جیمرونه، دولتي ارنونه او بې ځایه انتنونه په موټرو باندې ولګوي. او د ننګرهار ټول امنیتي مجاهدین په همدې باندې مکلف دي چې د وزارت همدغه حکم سل په سل کې عملي او تطبیق کړي. د ټولو ملګرو مسؤلینو مجاهدینو او له ولسونو مو همدغه غوښتنه ده چې د اسلامي امارت همدغه پرېکړه له موږ سره عملي کوي او په دې کې له امنیتي مجاهدینو سره همکاري وکړي تر څو تاسو ته او امنیتي مجاهدینو ته مزاحمت پیدا نه شي. موخه او هدف له دې څخه دا ده چې د جنایي جرمونو مخه ونیول شي او زموږ هیوادوال په ارامه فضا کې خپل ژوند تیر. بلخوا بیا د ښار اوسیدونکي له یاد کمپاین څخه خوښ دي او له اسلامي امارت څخه یې د لا توجه غوښتنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې عمران ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. موږ حکومت څخه ډېر منندګي یو چې په ګاډو باندې د التن او تورې شیشې بند کړي دي او هیله ده چې داسې کړنو ته نور هم توجه وکړي. دا ډېره ښه پرېکړه ده په دې خاطر چې دغه جنایي جرمونو مخنیوی په دې کېږي، دغه فساد له منځه ځي، دغه کومه جنایي جرمونه کېږي له دغې څخه مخنیوی کېږي په دې سره. نو موږ په دې کار څخه ډېر خوښمن یو. د اسلامي امارت څخه موږ ډېر خوشحال یو چې دغه کړنې ته دوام ورکوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ له ټولو ښاریانو غوښتنه کړې چې د عامه نظم او قانون پلي کېدو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او د تورو شیشو له کارولو ډډه وکړي. عبدالعلیم احساني، پولیس رادیو، ننګرهار. پولیس د ټولنې خدمتګار